ډېرو ګرانو زده کوونکو د اووم صنف د ریاضي د درسونو په ادامه سره نن د طاقتونو کې د ویش یا تقسیم درس تاسو ته درکوم. تاسو به پوه شئ چې د ویش یا د تقسیم په برخه کې موږ څرنګه سوالونه حل کولی شو او د کومو فرمولونو نه کار اخیستلی شو. تاسو په کتاب کې دغه فرمول لیکلی په غټه ای لیکلی، پروا نه کړي یا غټه ای یا وړه ای، که موږ ولیرو چې ای په طاقت n او په مخرج کې ولیرو ای په طاقت m، دا مساوي کی په ای د قاعده دواړه یو شی دی، ای په طاقت n منفی m. په هغه صورت کې چې m د n نه وړ وي، یعنی دا شرط دی چې m باید د n نه وړ وي. که وړ هم نه وي، عین عملیه په اجرا کیږي، بیا یې طاقت منفی وځي. هغه انشاءالله په آینده کې د سره کار شي. خو اوس فعلا تاسو هم دغه فرمول په خپل ذهن کې ولرئ. پس دغه یو سوال تاسو ته حل کړی چې په اساس د دغه فرمول که موږ ولیرو 15 په طاقت 4 او په مخرج کې ولیرو 15 په طاقت 2، دا مساوي کی په موږ د قاعدو نه یو نیسو، 15 او 15 وینې دواړه قاعده مساوي دي او د صورت نه مخرج طاقتونه منفی کی و 4 منفی 2 مساوي کی په 15 په طاقت د 4 نه چې 2 ولاړ شي 2 پاتې کی. اوس به دا په تفصیلی ډول تاسو ته ثبوت کړو چې واقعا 15 په طاقت 2 پاتې کی. موږ 15 په طاقت 4 څو ځله لیکلی شو؟ 4 ځله لیکلی شو. 15 ضرب په 15 ضرب په 15 او بیا هم ضرب په 15 نظر د طاقت په تعریف. او 15 په طاقت 2 څو ځله لیکلی شو؟ 2 ځله لیکلی شو. 15 ضرب په 15 طاقت 2 د 2 ځله لیکل کی. اوس دلته موږ 15 د ضربي حالت موږ اختصار کړی شو. 15 د 15 سره اختصار کی وو، د بل 15 هم د 2 15 سره اختصار کی وو. صرف پاتې کی 15 ضرب په 15 مخرج دا خو یو 15 یو 15 مخرج یو دی، نه نیول کی پاتې کی 15 ضرب په 15. 15 ضرب په 15 2 واره 15 ضرب چې شي موږ تاسو لیکلی شو چې 15 په طاقت 2. تاسو ولیدل چې عین نتیجه تاسو ته درکړه. نو تل به په دا رقم سوالو کې تاسو دغه فرمول نه ګټه اخلئ. دوهم حالت داسې دی چې موږ تاسو داسې یو اصل تقسیم ولیرو چې قاعده مختلفی وي او طاقتونه یې مساوي وي، هغه به څه رقم حل کیو؟ مثلا آته په طاقت 4 او په مخرج کې ولیرو 2 طاقت په 4. دلته تاسو وګورئ چې قاعده مساوي نه دي، یو آته ده یو 2 ده، مګر طاقتونه یې مساوي دي. دلته موږ یو بل فرمول ورته لیرو چې که موږ مختلفه قاعده ولیرو، مثلا A په طاقت M پر B په طاقت M، لکه په ضرب کې به چې موږ نیول چې ټول په یو طاقت، دلته هم لیکل کی چې A تقسیم په B ټول په طاقت مغیوه M. د دې لپاره چې M د M سره مساوي دی. بیا که داخل د قوس قابل د اختصار و تاسو اختصار کوئ. نو نظر په دې فرمول موږ لیکلی شو چې آته پر 2 ټول په طاقت 4 دواړه یو شان دي. اوس داخل د قوس قابل د اختصار کیوی 1 2 2 4 په 2 کې آته، دا مساوي کی په 4 په 1 څه منور کیوي، یعنی یو عدد چې په 1 تقسیم شي بیرته خپل عدد 4 په طاقت 4. که د دې لپاره چې دا ثبوت یې کړو تفصیلی شکل لیکو، آته 4 واره د ضرب حالت کې دی، آته ضرب آتو ضرب آتو بیا هم ضرب آتو.
او مخرج کې 2 څلور واره لیکل کی 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. اوس دلته ګورو چې د ضرب حالت موږ تاسو اختصار کړی شو. 2 په 8 قابل د اختصار دی. 1 2 2 څلور 2 دی 8 1 2 2 څلور 2 دی 8 همداشم ټول اختصاری. دلته موږ ولیدل چې مخرج کې یو دی نه نیول کی په صورت کې پاتې شو 1 2 3 څلور دا نه څلور دی ضرب په حالت کې څلور ضرب څلور ضرب څلور او بیا هم ضرب څلور مساوي کی په څلور وره چې څلور په خپل نفس کې ضرب شي څو کی څلور په طاقت څلور. اوس برا شو د څلوېښتمې پاڼې پوښتنو ته په اساس د دغو دوو فورمولو چې موږ تاسو زده کړل او په اساس هغو فورمولو چې په ضرب کې مو زده کړل 2 سواله به زه درته حل کړم 2 نور یې تاسو د ځان سره حل کړئ بله ورځ بیا د ما سره مقایسه کړئ چې څومره تاسو په درس پوه شوي یې. لومړی سوال یې دی لاندې د ویش حاصل د توان لرونکي عدد په ډول ولیکئ. دا د تقسیم یا د ویش لومړی سوال هم څو دی؟ په توان د شپږو څلور په توان د شپږو. دلته موږ ګورو چې د موږ دوهم فورمول سره دغه سوال حل کیږي. موږ دوهم فورمول څه قاعده مختلفې دي توانونه یو شان دي. یعنی که موږ درلودای چې A د M په توان B د M په توان موږ څه لیکل A پر B ټول د M په توان. نو دلته یې لیکو 8 په څلورو ټول په توان د څو توانونه مساوي دي شپږو. اوس ګورو چې دا داخل د قوس قابل د اختصار دی. 1 څلور څلور 2 څلوره دی 8 پاتې کېږي 2 په توان د څو په توان د شپږو. دوهم سوال ته وګورئ. دوهم سوال قاعده یو شان دي اوه طاقتونه مختلف دي. نظر په اول فرمول د موږ تاسو څه وه که موږ درلوده A په توان د N او A په توان د M صورت نه مخرج منفي کېده او یوه قاعده هم نیوه A N منفي M. دا باید یادی کړئ دغه فرمولونه. اوس دلته قاعده یې ونیسو اوه څلور منفي 2 مساوي کېږي په اوه په توان دی د څلورو نه چې 2 ولاړ شي څو پاتې کېږي 2 پاتې کېږي. بل سوال دی بیا هم قاعده مساوي دي نه دریم جزئی دی د اول سوال نه په طاقت څلورو او نه په طاقت شپږو نه په طاقت څلورو په مخرج کې قاعده یې ونیسو نه په طاقت شپږ منفي څلور نظر دی تقسیم په فرمول نه د شپږو نه چې څلور ولاړ شي څو پاتې کېږي 2. تاسو خو پوهېږئ انشاءالله. ښه دوهم سوال یې دی چې ساده یې کړئ او د توان لرونکي عدد په شکل یې ولیکئ. یعنی دلته تاسو په صورت کې د حاصل ضرب په ډول 2 عددونه راغلي اول یې ساده کوئ او په مخرج کې وروسته بیا د تقسیم د فرمول نه کار اخلئ. موږ تاسو په ضرب کې درلودل چې قاعده یو شان وي طاقتونه مختلف وي قاعده یې ونیسو او طاقتونه جمعي وو. دا د ضرب قانون و چې که موږ ولیدو A په توان د M ضرب A په توان د N مساوي کېږي په A په توان د څو M جمع N. دا په یاد ولرئ. نو دلته اوه په توان د څو باید راشي شپږ جمع څلور او په مخرج کې بیا یوه قاعده ده اوه په توان د 5 جمع 2 مساوي کېږي په اوس دا لږ نور هم ساده کیو اوه په توان د څلورو شپږ کې 10 اوه په توان د 5 او 2 کې اوه دا مساوي کېږي. اوس ساده شو سوالم تقسیم ته واوښت. یو مشخصه قاعده په یو توان تقسیم په حالت کې ده
په صورت او مخرج قاعده یو شان دي او یو نیسو او د صورت نه مخرج د توانونه منفي کیو لاس منفي او نظر په لومړي فرمول نه مساوي کی په او په توان د لاسونه چې او ولرشي پوهیږي ان شاء الله 3 دوامه پوښتنه 15 دي دا به ساده کړو د اصل ضرب په شکل 15 په طاقتونه په ضرب کې څه کی جمع کی نظر په دغه فرمول جمع کی 4 جمع 3 او د مخرج 15 یو قاعده ده طاقتونه جمع کی 2 جمع 2 مساوي کی په تاسو باید مستقیم حل کړئ زه د دې لپاره چې درته تکرار شي لیکم 15 په طاقت 4 او 3 او 15 په طاقت 2 او 2 4 د اصل تقسیم په شکل راغی او په لومړي فرمول کې موږ لوستي وو چې قاعده یو نیسو طاقتونه څه کیو منفي 2 4 منفي کیو مساوي کی په 15 طاقت 2 چې 4 ورچې څو پاتې کی 3 بل سوال یې لږ تفاوت لري لږ توپیر لري په صورت کې قاعده مختلف دي توانونه مختلف دي په مخرج کې قاعده مختلف دي توانونه مختلف دي مګر ګورو چې دغه اول عدد قاعده 4 د لاندې 4 دوم عدد قاعده 5 د لاندې 5 نو موږ کولای شو چې دا بیل کړو د ضرب حالت بیلولای شو داسې لیکو 4 په توان د 15 پر 4 په توان د 3 قوس کې لیکو ضرب بل قوس وازیو 5 په توان د 3 پر 5 په توان د 2 د هم یو ډول ساده سازی د ساده کې وي مساوي کی په دلته د تقسیم حالت د تقسیم په حالت کې قاعده یو نیول کی 4 په طاقت 15 نه 3 منفي کیو 15 منفي 3 ضرب دلته قاعده یو شان ده 5 یو نیسو طاقتونه منفي کیو 3 منفي 2 په دې چې تقسیم دی د 4 توان کی 4 په توان د 15 نه چې 3 ولر شي خو پیږي چې 2 کی ضرب 5 د طاقت یې د 3 نه چې 2 ولر شي یو پاتې کی دا د دې لپاره چې توان لرونکي اعداد په شکل ویلیم دومره کافی ده مساوي کی په 4 په طاقت 4 په طاقت 2 ضرب 5 په طاقت 1 5 دی عدد چې طاقت یو دی خپل عدد نو دا یو وروستی ځواب دی خدای دې وکړه چې سوالونه زده شوي وي درس هم زده شوی وي خپل چینل سبسکرایب کړئ او د نورو دوستانو سره شریک کړئ الله مو مل شه ښه وخت